احمد شاه درانی چې د احمد شاه بابا په نوم هم پیژندل کیږي د افغانانو یو لوی امنانتو پاچا و. هغه د افغانستان بنسټ ایښودونکی ګڼل کیږي. احمد شاه درانی په 1922 میلادي کال شاوخوا د هرات په سیمه کې زیږیدلی و. اصلي نوم احمد خان و، خو وروسته چې واک ته ورسید درانی نوم ورکړل شو ځکه چې هغه د درانی قبیلې مشر شو. احمد شاه درانی د نادرشاه د فوز مهم غړی و. کله چې نادرشاه ووژل شو احمد شاه ډیر زړور او هوښیار انسان ثابت شو. هغه د نادرشاه له فوز نه ډیر ملاتړ ترلاسه کړ او بالاخره په 1940 میلادي کال په جولای کې په قندهار کې لویه جرګه جوړه کړه چې پکې ډیرو قبیلو مشران ګډون وکړ او همدلته احمد شاه بابا د افغانانو پاچا اعلان شو. د یو قوي دولت جوړ کړ او د افغانستان نه تر هند، ایران او تر منځنۍ اسیا پورې ډېرې سیمې لاندې کړې. هغه باطل کوشش کاوه چې افغانستان نه یو قوي هیواد جوړ کړي. احمد شاه بابا د خپل وخت یو زړور، عادل او تکړه مشر و. هغه نه یوازې یو جنرال و بلکې یو غټ سیاستوال هم و. ډیر خلک د خپل واکمنۍ په وخت کې له ظلم او بې عدالتیو څخه خلاص کړل. کله چې احمد شاه درانی پاچا شو نو د هغه فکر د هند په طرف شو. هغه پوهېده چې هند یو مالدار سیمه ده او هلته د مغولو واکمني هم کمزوري شوې ده. د هند ډېرې برخې د مختلفو ځایي مشرانو تر کنټرول لاندې وي او د ټولو غټ قوت پکې د مرهټو و. احمد شاه درانی په 1948 میلادي کال نه تر 1980 پورې 7 ځله هند ته سفرونه وکړل. دا سفرونه یوازې د مال او شتمنۍ لپاره نه وو. مرهټه قوي شوي وو او د هند ډېرې برخې لاندې کړې وې. هغوی د مسلمانانو جوماتونه ورانول او ظلمونه یې کول. احمد شاه درانی په اول سفر کې د مغول پاچا عالمگیر دویم سره لیدلی وو او د هغه ملاتړ یې وکړ. وروسته بیا د پنجاب، دهلی او نورو سیمو نیولو کوشش یې وکړ. په دغه سفرونو کې احمد شاه بابا څو جګړې وکړې، خو تر ټولو لویه او مشهوره جګړه هغه وه چې په 1918 کال کې د پانیپت په میدان کې وشوه. دا جګړه د تاریخ د ټولو خونړۍ جګړو څخه ګڼل کیږي چې د احمد شاه درانی او د مرهټو ترمنځ وشوه. د پانیپت جګړه د احمد شاه بابا او د مرهټو په منځ کې هغه وخت وشوه کله چې مرهټو د هند په شمال کې ډیر زور پیدا کړ. هغوی د مغولو امپراتورۍ د کمزوري حالت نه ګټه واخیسته او د ډیلی پورې ځمکه یې لاندې کړه. په همدې وخت کې د هند مسلمان مشران لکه شجاع الدوله، نجیب الدوله او نورو احمد شاه بابا ته پیغامونه ولېږل چې راشه او موږ د مرهټو له ظلمونو وژغوره. احمد شاه بابا دا پیغامونه هم وګڼل ځکه چې هغه یوازې د غنیمت لپاره نه جنګېده بلکې د مسلمانانو عزت او بقا هم ورته مهمه وه. احمد شاه بابا په 1959 کال په آخر کې د افغانستان نه حرکت وکړ. د کندهار، کابل، پیښور او پنجاب له لارې ډهلي ته روان شو. د لارې په اوږدو کې له ډېرو ځایونو سره جګړې وشوې، خو درانی فوز ډېر زړور و او هر ځای کامیابي ترلاسه کوله. کله چې مرهټي خبر شول چې احمد شاه درانی را روان دی نو دوی ډېر لوی فوز تیار کړ. هغوی شمیر تر 3 لکو زیات و. احمد شاه بابا سره د افغانانو او یو شمیر مغولو فوزونو یووالی وکړ. په همدې ډول دواړو فوزونو په 1980 کال په آخر کې د دهلی شمال ته د پانیپت په میدان کې سره مخامخ شول. جګړه لا نه وه شروع شوې خو دواړو خواو تیاری نیولې او فضا ډیره خړه پړه وه. د پانیپت دریمه جګړه په 1980 کال د جنورۍ په 14 نیټه وشوه. دا جګړه د احمد شاه بابا په مشرۍ د افغان فوز او د مرهټو ترمنځ وشوه. دواړو خواو خپل فوزونه ډیر ښه تیار کړي وو، خو د احمد شاه بابا تجربه، تکتیکونه او د فوز یووالی ډیر قوي وو. مرهټو خپل فوزونه د جګړې لپاره په 3 برخو ویشلي وو. هغوی ډیر شمیر توپونه او جنگي فیلونه لرل، خو احمد شاه بابا هم چټک سواره فوز او خاصه جنگي تګلاره لرله. د جګړې لپاره خاصه طرحه جوړه کړې وه چې پکې د غره له خواو او د مخامخ نه یو ځای حملې پلان کړې وې. کله چې جګړه شروع شوه ډیر سخت جنگ روان شو. مرهټو کوشش کاوه چې د درانی فوز منځ مات کړي، خو افغان ځواکونه ډیر هوښیار او زړور وو. هغوی د جګړې په منځ کې د مرهټو فوز محاصره کړ او د توپونو سره سختې حملې پرې وکړې. د ورځې آخر کې جګړه داسې حالت ته ورسېده چې د مرهټو فوز ډیر مات شوی و. احمد شاه بابا شخصا د جګړې میدان ته تللی او خپل فوز تشویقولو. د ماښام لخوا مرهټو پوره مات شول، زرګونه کسان ووژل شول او پاتې نور وتښتېدل. دا جګړه د مرهټو لپاره یو لوی ناورین و او د هغوی زور له منځه لاړ.
د پانیپت درېیمه جګړه یوازې یو جګړه نه وه بلکې ټولې سیمې راتلونکی بدل کړ. دا جګړه د مرهټو لپاره یو لوی نقصان و او د احمدشاه دراني لپاره یوه لویه کامیابي وه. په دې جګړه کې شاوخوا 100,000 مرهټه پوځیان ووژل شول. د دوی مشران لکه سداشیوراو هم په جګړه کې ووژل شو. دا د مرهټو لپاره داسې ضربه وه چې د کلونو لپاره سر نشو راپورته کولی. احمدشاه دراني سره له دې چې کامیاب شو خو ډیر زړور او نرم انسان و. د خپلو سرتیرو ته امر وکړ چې د عامو خلکو ښځو او ماشومانو ژوند ته تاوان ونه رسوي. خو بیا هم د جګړې له امله خلکو ژوند ډیر خراب شو او هغه سیمه ډیر وخت لپاره ورانه پاتې شوه. د پانیپت جګړې نه وروسته احمدشاه دراني بیرته افغانستان ته راغی. هغه نه غوښتل چې د هند واکمن شي، یوازې دا غوښتل چې هلته د مسلمانانو مظلومو خلکو ملاتړ وکړي او د افغانانو عظمت وساتي. د دې جګړې وروسته مرهټي کمزوري شول او د مغولو سلطنت هم زر ختم شو. نو انګریزانو د دې کمزورۍ نه ګټه واخیسته او ورو ورو یې هند نه لاسونه تاو کړل، یعنې هند یې ونیو. کله چې احمدشاه دراني د پانیپت له جګړې په کامیابۍ سره راغی نو افغانانو ډیر تود هرکلی وکړ. خلکو ته دا معلومه شوه چې احمدشاه بابا یوازې یو جنگي مشر نه و بلکې یو زړهسواندی او ملتپال شخصیت هم و. احمدشاه بابا د هند نه د ډیر مال، وسلو او غنیمت سره راغی، خو د هغه ډیر مال د خپلو سرتیرو، شهیدانو، کورنیو او عامو خلکو سره وویشو. د هیواد د آبادۍ لپاره کار شروع کړ. کندهار، کابل، هرات او نورې سیمې لا ډیرې مضبوطې کړې. هغه د دولت جوړونې لپاره یو منظم سیستم جوړ کړ. مالیه، فوز، عدالت او امنیت ته خاص پام وکړ. همدارنګه دینی علماو او مشایخو عزت کاوه او د دین خدمت ته خاصه توجه کوله. احمدشاه بابا د خپل خلکو په منځ کې ډیر مشهور شو. خلکو به هغه ته د بابا لقب ورکاوه ځکه چې هغه د یو پلار په څیر د ملت پالنه کوله. د باطل د افغانانو یووالی، غیرت او عزت ته دعاوې کولې. که څه هم احمدشاه دراني نور هم کولی شو هند لاندې کړي خو هغه دا کار ونه کړ. هغه ویل زه د ظلم لپاره نه یم راغلی، زه د انصاف لپاره جنګیږم. احمدشاه دراني یوازې یو فاتح نه و بلکې هغه د افغانستان د یووالي، سیاست او ملت جوړونې بنیاد ایښودونکی و. کله چې دا په واک کې راغی هغه وخت افغانستان یو ویشلی او قبیلوي هیواد و، خو هغه د ټولو قومونو په منځ کې یووالی راوست او یو مستقل هیواد یې جوړ کړ. د دراني امپراتورۍ پایتخت یا پلازمینه کندهار وټاکه او هلته د دولت بنسټ کېښود. وروسته یې کابل او هرات هم د خپلې واکمنۍ لاندې راوستو. د واک لاندې سیمه له امو سینده تر ډیلي پورې او له بلخه تر بلوچستانه غځېدلې وه. احمدشاه دراني د ملي هویت فکر قوي کړ. هغه د افغانانو ترمنځ د قوم، ژبې او مذهب پر ځای د یووالي او ګډ هویت خبرې کولې او ویل یې افغاني غیرت باید د دنیا مثال وي. همدارنګه د یو قوي فوز بنیاد هم کېښود چې پکې د ټولو قومونو ځوانان موجود وو. دا فوز یوازې د جګړو لپاره نه و بلکې د هیواد د دفاع، قانون ساتلو او د خلکو د امن لپاره و. احمدشاه بابا یو متقی، دیندار او د علماو قدر کوونکی سړی و. د باطل د شریعت مطابق فیصلې کولې او د علماو مشورې به یې منلې. د افغانستان ته د یو اسلامي، عادل او قوي دولت شکل ورکړ. احمدشاه دراني د خپل ژوند په آخر کې ناروغ شو. د ډیرو جګړو، سفرونو له امله بدن کمزوری شوی و. هغه په 1922 میلادي کال په آخر کې د کندهار په نږدې سیمه کې وفات شو. د هغه قبر نن هم په کندهار ښار کې دی چې افغانان ورته د عزت د وجې د احمدشاه بابا مزار وایي. د هغه د مرګ نه وروسته د هغه زوی تیمورشاه دراني پاچا شو، خو د احمدشاه بابا غوندې قوت او نفوذ نه لرو. بیا د امپراتورۍ ډېرې برخې جدا شوې او ورو ورو د دراني امپراتورۍ قوت کم شو. خو احمدشاه بابا د افغانانو په زړونو کې ژوندی پاتې شو. د افغانانو ته د خپلواکۍ، غیرت، یووالي او ویاړ سبق ورکړ. هغه یو داسې شخصیت و چې نه یوازې افغانستان بلکې د ټولې سیمې تاریخ بدل کړ. نن ورځ هم احمدشاه بابا د افغان ملت د یووالي سمبول ګڼل کېږي. ډیر تاریخ پوهان وایي چې که احمدشاه بابا نه وی کېدای شي نن به افغانستان هم نه وی. افغانانو ته د یو پیژندنه، یو غرور او یو هیواد ورکړ. د نن ورځې ویډیو همدومره وه. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ، کمنټ کې مو خپل نظر ولیکئ او د نورو ویډیوګانو کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. د ویډیو کتلو څخه مو نړۍ مننه.